په هیڅ وخت کې دغه 5 کارونه مه کوه. ژوند به دې له ستونزو سره مخ شي او ژوند کې به له ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان وي. اول هم له خپلې مېرمنې سره په هیڅ وخت کې بد رویه مه کوه. له دې سره دې په عمر کې کموالی راځي، ژوند دې ترخیږي، ژوند کې دې ستونزې راولاړېږي. نو په هیڅ صورت له خپلې مېرمنې سره بد رویه مه کوه. کوشش وکړه له هغې سره په خندېدونکي ډول ملاقات وکړه، هغې سره سمه رویه وکړه. ژوند به دې ښکلی وي، ژوند به دې رنګین وي. دوهمه خبره، په هیڅ وخت کې زنا ته مه نږدې کېږه. له دې سره به دې په رزق کې تنګوالی رامنځته شي، په رزق کې به دې هیڅ برکت پاتې نه شي. رزق ټول هغه خواړه ستا ژوند به ټول بې برکته وي، په هیڅ وخت کې به ستا په رزق کې برکت پاتې نه شي. درېیمه خبره، په هیڅ وخت کې غرور مه کوه. له دې سره به ته د الله تعالی له رحمت څخه بې برخې شي. الله تعالی به په تا باندې د رحمت دروازې وتړي. غرور مه کوه، لویي مه کوه، ځکه چې په دې باندې الله تعالی ډېر سخت خفه کیږي. په هیڅ وخت کې غرور مه کوئ. څلورم، هیڅ وخت درواغ مه وایه. تا باندې به ټول خلک لعنت وایي او ته به د هیڅ چا په منځ کې باور ونه لري، ته به د هیڅ چا په منځ کې اعتماد ونه لري. هیڅ وخت دروغ مه وایه. ته به د خلکو او د خپلو همزولو په منځ کې خام وي. هیڅ کله به ته پوخ نه شي، هیڅ کله به ته ثمرې ته ونه رسېږي. ټول خلک به په تا لعنت وایي. درواغ مه وایئ. پنځم، په هیڅ وخت کې نشه مه کوئ. له دې سره بدنامیږي، رسوا کېږي، شرمنده کېږي. هر نوع نشه چې ده د هغې څخه لاس پرېمینځئ، د هغې نه لاس واخلئ. په هیڅ توګه نشهیي توکو او نشې ته مه نږدې کېږئ. په هیڅ وخت کې نشه مه کوئ. ته به د ټولو خلکو په منځ کې بدنامه وي. بیا هم که چېرته تاسې کې دغه 5 ستونزو نه یوه ستونزه پکې وي، الله تعالی ته په صدق باندې توبه وباسئ او الله تعالی به ستاسې دغه توبه په صدق باندې توبه قبولوي او ستاسې ټول ګناهونه به معاف کوي. الله تعالی غفور رحیم دی.